دا د ګیدړ رونه ګیدړ د دوبي په نیل کې وغورځي تکشین چې ځان ته کتلی چې بیړۍ غرقه شو خو د شین ګیدړان به مم خپل ځان سره نه پرېږدي او کوم به څه په لاره روان دی کارغه په مخه ورغلی ویل ماما په خیر شه ویل بس خوریا ډېرې بدې چارې مې وکړې اوس مې لباس بدل کو حج ته روان کارغه ورته وایي چې ماما چې ته دومره ښه شوې ته خو کارغان خورې زم حج وی راځه خوریا چې مخکې تللی دی چرګ په مخه ورغلی ماما په خیر زور تکړه دا ولې ویل خوریا ډېرې بدې چارې مې وکړې اوس مې لباس بدل کو حج ته روان ویل ماما زم در سره په لاره ګیدړ مخکې او چرګ او کارغه ورپسې شپه پې راغلې ده یو سوري ته ننوتي دي چې څه شیمونه خوري په دې کې به شپه تېره کړو نو سهار به بیا چې ننوتي دي نو ګیدړ وایي چې خورایونو زه خو به اوده شم او تاسو لمبر په لمبر څوکۍ کوئ چې څوک رانشي وی ډېره ښه کارغه وی اول څوکۍ به زه وکړم چرګ اوده شوی دی کارغه ته یې ویل چې خوریا راشه که نه په دې پنجو زما په دې خپوم زور کوه خبرې به کوو شپه به کېږي چا ورته رانږدې شوی دی ورته یې خوریا یو تپوس در نه کومه خو که جواب دې را نه کړو نو مرګ دې ځای دی ویل ماما وایه وی دا توروالی په تاسو کې د کوم سن نه را روان هغه ویل ماما والله که زه خبرې مې خو خدای داسې پیدا کړي ویل بس جواب دې را نه کړو خړپ خوله یې ورسولې چې څه ساعت تېر دی چرګې را پاسولې چې خوریا پاسه ستا د څوکۍ نمبر دی وی ډېره ښه ده کارغه څه شو داسې بار لږ تللی چې چرګ را نږدې شو چې خوریا وی زما په دې خپوم داسې په دې پنجو زور کوو خبرې اترې به کوو شپه به تېرو خو یو تپوس در نه کوم که دې حل نه وي نو مرګ دې ځای دی وی ماما څه تپوس بس غړپ کړي دي هغه د خلقو مزاج زه تاسو ته ښیم